जी ګرانو کتونکو په دې ټیم کې په وطن سټوډیو کې مونږه جانزیب خان خلیل صاحب راغوښتي دي. جانزیب صاحب د ادب سره تعلق لري. ډېره مننه جانزیب صاحب، تاسو موږ له په دې لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړو. په وطن ټي وي کې مونږ تاسو ته هرکلی وایو. الله هم خوشحاله که د ټول له وړاندې زه تاسو ټولو وروڼو بهیګانو ته السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو خبرې به زه د وطن ټي وي باره کې وکړم چې دا وطن ټي وي دا یو داسې اداره ده چې دا د دې غریبو خلکو ملاتړ دی، او ملاتړ چې کوم وي الله پاک په قرآن کې ویلي دي چې کوم سړی زما شي نو زه به د هغه شم. نو وطن ټي وي یو داسې اداره ده چې دا د غریبانو خلکو ډیره همدرده ده، ځکه چې د دې وینې باره کې خلک وینې ورکولو والا ځوانان ډیر کم دي، خو وطن ټي وي والا خلکو پسې داسې شوي دي انشاءالله مطلب چې وخت تر وخته د کلو او علاقو کې خلکو وپېژنده چې یاره دا یو عامه اداره نه ده، دا یو ډیره ښکلې او ښایسته او پرسکون اداره ده چې مطلب چې د غریبانو خلکو پکې خیر ښېګړه کېږي. جی نن مونږ ته زموږ په پروګرام کې څه ویل غواړئ؟ یاره جی زموږ خو مطلب دا تاسو ته ښه پته چې مونږ شاعران یو، لږه ډېره شاعري کوو، نو بس مطلب خپل یو غزل به درته زه بیا نشر کوم نو ستاسو خوښ شي. جی څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه، د ښکلي یار ښایسته وختونه تېر شوه، چې پې زخمونه ستا د لاس پراته دي، چې پې زخمونه ستا د لاس پراته دي، هغه ظلمونه او وختونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه. او ما ته تیارو کې رڼا جوړه نه شوه، ما ته تیارو کې رڼا جوړه نه شوه، پکې سیلی څه طوفانونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه. د چا شوې مړاوې کلی بیا ګلونه، د چا شوې مړاوې کلی بیا ګلونه، د چا په زړه کې ارمانونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه. او داسې خو مه وایه چې راځمه سبا، داسې خو مه وایه چې راځمه سبا، سبا سبا کې ډېر عمرونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه. او جانزیب غمګینه اوس خو زور نه چلی، جانزیب غمګینه اوس خو زور نه چلی، چې د ځوانۍ بهارونه تېر شوه، څو ورځې اوس پرلې ګلونه تېر شوه. رباعیانې دي داسې لنډې زما زه یو څو ټکي علمه خو لږ ښه علمه وي. د الله وحدانیت خو به منې، د خپل مشر نصیحت خو به منې، او چې په خپل کام کې وړوکی مشر نه کې جهان زیبه د امینت خو به منې. دا یو څو ټکي دي چې خو ډېر جوړ دي، ځکه بل بجې داسې یو غزل دی زما، دا به درته دغه کومه ویم. دا ستا ښایست په ښایستونو کې څه بل رنګ دی، لکه هوا غوندې رپېږي څه یو بل رنګ دی، بغیر د ستنو محل چا دې ودرولی کله، بغیر د ستنو محل چا دې ودرولی کله، اسمان ته ګورم ستا قدرت ربه یو بل رنګ دی، لکه هوا غوندې رپېږي څه یو بل رنګ دی. په آبادۍ مې چې نظر شي او صحرا ووینم، په آبادۍ مې چې نظر شي او صحرا ووینم، لوړ لوړ دي غرونه سمندر خو څه یو بل رنګ دی، دا ستا ښایست په ښایستونو کې څه بل رنګ دی، لکه هوا غوندې رپېږي څه یو بل رنګ دی. او جانزیب غمګینه پکې عقل مې کار پرېښو ګوره،
جانزیب غمګینه پکې عقل مې کار پرېښو ګوره رف فیصلې مې ژوند سره وکړي څه بل رنګ دی دا ستا ښایست په ښایستونو کې څه بل رنګ دی لکه هوا غوندې رفیږي څه یو بل رنګ دی جی دا مختصر دی خو ډېر دروند او ډېر وزني دغه دی خو که څوک پرې پوهېږي او په هره جمله کې چې کوم دی ډېرې ډېرې معنی پرتې دي د زده کړه هم چې کوم ځای نه کړې وه زده کړه خو جي تاسو ته ما یو ځل وړاندې زما یو پروګرام شو او هغې کې ما تاسو سره خبره کړې وه د دې مردان د سیمې عبدالله استاد هغه له مې لږه زده کړه کړې وه او ډاکټر محمد اعظم صاحب و چې دا زما صاحب و د هغه د ترور زوی و هغه له مې جي لږه کړې وه په یونیورسټۍ کې یو وړه شان روبۍ به جي درته ووایم تا د خپل ځان له دنیا ده وړاندې کړي تا د خپل ځان له دنیا ده وړاندې کړي هغو پرېښې ده چې چا د پېژندلي هغو پرېښې ده چې چا د پېژندلي هی افسوس دی هی افسوس دی جهانزیبه لیونو کله خبره جوړه کړي دا یو غزل مې جي دغه کړی دی د دې اوسني دور دی د دې هلکانو دغه کې سیری می ګریوان د لیونو پرنګ یار دی رانه لري د فردو پرنګ سیری می ګریوان د لیونو پرنګ یار دی رانه لري د فردو پرنګ نن مظاهره اشنا د حسن کړي نن مظاهره اشنا د حسن کړي نن چې په محفل کې ودرېدو پرنګ سیری می ګریوان د لیونو پرنګ یار دی رانه لري د فردو پرنګ دا بازار د حسن د څو ورځو دی دا بازار د حسن د څو ورځو دی ټول عمر ګلان نی د سپرلو پرنګ سیری مې ګریوان د لیونو پرنګ یار دی رانه لري د پردو پرنګ او جانزیب غمګینه عشق مزې چرته دي جانزیب غمګینه عشق مزې چرته دي عشق مې زړګی تور کو دی رو پرنګ سیری مې ګریوان د لیونو پرنګ یار دی رانه لري د پردو پرنګ ډېره ډېره مننه جانزیب صاحب وطن ټي وي د راتلو باندې یو جهان مننه جانزیب صاحب په تک کې مونږ د فرنټیر فاونډیشن بلډ سروسز د تلیسیمیا دپاره دا چینل کار کوي تاسو به کتونکو ته څه وایئ انشاءالله زما دا امید دی که نه چې زه به د خپل کلي کې وطن کې په دفترو کې انشاءالله د وطن ټي وي دا خبره ضرور خوروم ځکه چې ما دا کسان وکاته په خپلو سترګو مخکې خو مطلب خلکو به ویل د وطن ټي وي خلک چې کوم دی ډېر ښه دي خو چې زه ورته په خپله رالم نو ما وکاته ستاسو دا اخلاق او دا سړیتوب او جي مطلب دا اداره د الله آباده او خوشحاله لري زه ستاسو ډېر مشکور یم والسلام